ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। لومبه خو زه د پښتو نیوز د یوسف جان صاحب ډیره مننه، ډیره شکریا چې هغه په هره موقع باندې مونږ سره یو ځای اوسیږي. الله پاک ته خوشحاله او آباد لري. څنګه چې رونو بایګانو تاسو ته پته ده چې غټ اختر را روان دی او د خوشحالو اختر دی. الله پاک دې د هر چا دپاره د خوشحالو ذریعه وګرځوي. نو دې کې خو لومبنی نیوز غټ نیوز دا دی چې دې کې اکثر خلک هوایي فایرنګ کوي. نو دا هوایي فایرنګ دا د چا په کور کې غم جوړېدی شي دې سره، نو د دې غم نه دا خلک بچ کې او په دې چې دا کومه خرچه کېږي په دې هوایي فایرنګ باندې دا خلک کومې خرچې کوي، نو دا یو غریب مسکین له دغه پیسې ورکړي، نو دا غریب په کور کې پې د غم په ځای خوشحالي راشي. بل زمونږ چې څومره صرافه برادري ده، زه هغوی ته عموم د اختر ډیره ډیره مبارکباد ورکوم. زما څومره تاجران وروڼه بایګان دي، زما څومره د بازارونو صدران او سکرټریان دي، او زما څومره مشران دي، زما څومره همزولي دي، زه ټولو له د اختر ډیره ډیره مبارکي ورکوم او الله پاک دې پې دا اختر ډیر په خوشحالو او په برکت باندې تیر کړي. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।